پولسوخته د دنیا پای پولسوخته رښتیا هم یو د دنیا پای و. زه چې راتلم دلته به هغه ماشومان لیدل چې د پولسوخته په غېږه کې دې دنیا ته سترګې غړولې وې. یقیني د دوی آینده ډېره په تیارو کې وه. یعنې دغه انګېرل کېدلی چې دوی به هم دغه شانتې دې معتادۍ د بدې ورځې څخه کاږي. خو الحمدلله د اسلامي امارت په ابتکار او د داخله وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معاونیت وکولی شول چې یوازې پولسوخته نه بلکې د ټول کابل څخه روږدي کسان، ځوانان، هغه زنانه دي که مردانه دي، ټول راټول کړي او د علاج لپاره یې روغتون ته یوسي. چې له دې جملې څخه یې د پولسوخته ځکه مشهور و چې په افغانستان کې یا د دلته میشتو ځوانانو به د ژوند د پای په نامه باندې پېژانده. خو الحمدلله د ځوانانو د ژوند هغه پای چې د پولسوخته کې به ژوند ته د پای ټکی کېښودو، د نن ورځې څخه ایسته وران شه، هغه نام یې وران شه. اوس د ښاروالۍ دغه ابتکار موږ ستایو چې دلته یې د کتاب د لوستو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. دغه ابتکار کولی شي چې ځوانان د دغه نشهیي موادو یا له نشهیي توکو څخه وژغوري او د کتاب په مطالعه باندې پیل وکړي. خو الحمدلله د هغو مافیایي کړیو ټول لاسونه غوڅ شول. هغه کسان چې دلته به یې په ځوانانو پسې نشهیي توکي توزیع کول یا به یې پرې پلورل، د دې له اجې به دوی عواید ترلاسه کول، هغه کړۍ ټولې خنثی شولې. د کابل امنیت قمندانۍ یا د داخله وزارت په چوکاټ کې موږ د نشهیي توکو د قاچاق غټې فابریکې هم کشف کړي دي، له منځه وړي دي. همدغه شانتې قاچاقبران مو نیولي دي چې ویلی شم چې په تېرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 500 د کابل امنیت قمندانۍ فقط قاچاقبران، همدغه شانتې د نشهیي توکو توزیع کوونکي یا فروش کوونکي مو نیولي دي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. له هېوادوالو څخه هم غوښتنه کوو، هیله ترې کوو چې په دې برخه کې زموږ تر څنګ ودرېږي، ځکه دا زموږ تاسو د بچیانو آینده په تیارو کې غورځوي. هغه ځایونه یا هغه فروشګاوې چې دلته دغه بد بوټی په خلکو پسې توزیع کوي او په هېوادوالو باندې یې خرڅوي، باید موږ ته یې په ګوته کړي. زموږ د امنیتي د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. پولسوخته د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو داسې ځای ده چې هلته د انسان د مرګ او د هغه د ژوند د تباهۍ څخه د بل څه امید ترې نه کېده. خو دا هغه تصور و چې اسلامي امارت بدل کړ. اسلامي امارت پولسوخته د پل اصحار په نوم ونوماوه او هلته یې د پوډریانو شته مجمع ختمه کړه. هغه پوډریان چې په دغه سیمو کې اوسېدل هغه یې راوستل او په روغتونونو کې یې تر تداوۍ لاندې ونیول. په افغانستان کې نږدې تر 15 میلیونو پورې انسانان په نشه روږدي دي. د دغو انسانانو کنټرول او هغوی ته رسیدګي کول یو سخت او مشکل کار ده. خو هغه څه چې اسلامي امارت په ډېرو کمو امکاناتو وکړل او د خلکو زړونه یې لاسته راوړل په داسې توګه چې له کمو امکاناتو څخه ډېره زیاته استفاده وکړه. که چیرې موږ هم داسې له خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړو او یو د بل سره لاس یو کړو، موږ هم داسې کولی شو لکه څنګه مو چې د پولسوخته د پوډریانو مرکز د پل اصحار باندې بدل کړو. د کابل ښار یو ښکلې سیمه ترې جوړه شوه. په پخواني پولسوخته او اوسني پل اصحار کې نن د کتاب لوستنې کمپاین و. هلته میرمنې، ځوانان، همدا ډول تنکي ځوانان راټول شوي وو. پرون هلته چې خلکو پوډر څکل او خپل ژوند یې پرې تباه کوو، نن هلته د انسان ژوند جوړیږي او کتاب مطالعه کوي. د پولسوخته ګنده ځای په پاک ځای بدل شو. د دغه ځای په پاکولو کې نږدې تر 500 پورې د انسانانو مړي راووتل چې له ډېر پخوا څخه دلته مړه شوي وو، همداسې په دې ساحه کې پاتې وو. پولسوخته د یو ستر مافیا ځای و. هلته به د دولتي چارواکو یا نورو مافیا له لوري مخدره مواد خرڅېدل. دغه مخدره مواد به د زرګونو انسانانو ژوند تباه کوو او د مرګ تر کومې به یې رسول. دوی به یې داسې حالات ته رسول چې د انسانیت له درجې څخه به وتل. د پولسوخته په اړه یو لیکل شوی کتاب پولسوخته یا د دنیا پای هغه کتاب دا چې یو ژورنالیست ناستو نادري لیکلی ده. هغه په خپل دغه کتاب کې په دې اړه دردونکې کیسې کړي دي چې هغه څه ډول په نشهیي موادو راغی. هغه همدا ډول د نشهیي موادو مافیا په دغه کتاب کې واضح کړې ده چې څه ډول لوړپوړي چارواکي په دغه مافیا کې ښکېل وو او دغه مظلوم انسانان یې څه ډول په معنوي مرګ باندې وژل. خو نن هغه د دنیا پای د دنیا پایل ده.
په دغه ځای کې کتاب لوستل کیږي او کتاب د انسان آینده ژوند جوړوي، خو مخکې به دلته د انسان ژوند تباه کېده، ګندګي به وه، بد بوی به و، انسانان به په داسې ډول پراته وو چې له حیواناتو څخه به هم بدتر وو. د پل سخته په اړه ډېرې عجیبې او غریبې کیسې شته، داسې کیسې چې د انسان یې په اورېدلو سره زړه بوږنېږي. په پل سخته کې داسې ماشومان هم وو چې له خپلو روږدي مور او یا پلار سره به هلته اوسېدل. د هغو ماشومانو آینده داسې وه چې په راتلونکو کې د هغوی د ژوند امید هېڅ نه و، ځکه ژوند یې داسې جوړېده لکه پلار یې چې و یا یې مور وه، د دوی ژوند به هم د دوی په څېر و. تیر حکومت سره له دومره امکاناتو چې د نړیوالو ټولنې لخوا همدا ډول مختلفو خیریه بنسټونو لخوا دغه ډول مرستې چې د نشهیي موادو د کارکوونکو د تاداوۍ لپاره یې ورته ورکولې، بیا هم دوی ونه توانېدل او یا یې هم نه غوښتل چې دغه پل سخته په داسې ډول جوړ کړي. خو اسلامي امارت په ډېرو لږو امکاناتو په پوره اخلاص سره دغه بدنامه پل په یو ښکلي ځای تبدیل کړ او هلته یې اوس د ځوانانو د توجه اړولو لپاره د لوستلو کمپاین پیل کړی ده. د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه خلک خوښ بریښي. د کابل ښاریان د اسلامي امارت له دغه کړنې خوښ دي. په جمهوریت کې پل سخته لاندې زرګونه ځوانان ترې نشیان پاتې شول، لسګونو ځوانانو جسدونه پکې وراسته شول، د بدبویۍ له وجې څوک ورنږدې کېدلی نه سو. خو د امارت په وخت کې په ډېرو کمو امکاناتو نشیان تداوي شول، چټلي یې پاکې شوه، په رڼاګانو او رنګونو وپوښل شو، بالاخره ځوانان مطالعې ته ورغلل. هو دا هماغه پرونی پل سخته ده چې پرون به ترې ورلاندې ژوندي انسانان ورستېدل او ژوندیو انسانانو به د بدبویۍ له امله ورته نږدې کېدلی نه شول. د کابل د ښاروالۍ په وینا چې یوازې په تېرو 3 میاشتو کې د پل سخته څخه د 144 انسانانو مړي راخیستي او دفن کړي دي. دا یوازې هغه شمیرې دي چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دغه ځای څخه مړي راخیستل شوي او دفن شوي دي. همداسې کله چې پل سخته پاککاري کېده، په لسګونو انسانان چې په مړي یې همدلته پاتې شوي وو او بیا وروسته وراسته شوي وو له دغې سیمې څخه پیدا شوي وو چې وروسته د عدلي طب له معایناتو څخه خاورو ته سپارل شوي دي. وطن ستا وګل ورنا غیږتا د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب. وطن ستا وګل ورنا غیږتا د امن سپین بیرغ راوړی طالب ستا په هر ښار او په هر دښته کې نن ګلاب د مینې دی کرلی طالب. نه یې د ځان نه یې د مال غم وکړ، ستا ټوله سیمه یې رنګینه کړله، هم وچولل مدراش نه کړل ګلان، ورته اوبه یې خپله وینه کړله. نه یې د ځان نه یې د مال غم وکړ، ستا ټوله سیمه. خلک ځوان سپین ږیری خویندې ټول کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستلو لپاره راغلي، نو دا د ډېرې خوشحالۍ ځای ده.